پټ پټ سیزی میں پا بدن میں سرے لمبے نپریدی زمانہ دا غم پا لمن دا زمانے نپریدی گناہ کہوں چھ دوزخ تا پسے ہو رسما حیران سے وہ گناہ کہوں چھ دوزخ تا پسے ہو رسما حقا کافر خو جنت تا پرختے نپریدی گناہ کہوں نازکا گناہ کہوں چھ دوزخ تا پسے ہو رسما آغا کافر خو جنت تا پرختے نپریدی پچ پخلای جواندون تیر که خود سخوان دیو که پچ پخلای جواندون تیر که خود سخوان دیو که ست تماشا دی چه می کٹ دا جنازی نپریدی ویلی پوهایم دا اور پمینز که شپی دی وکڑی و بس که او دشکنا دیر شوگیری دی وکڑی دا خپلی منی دا نشینه محروم اکڑمو دا شیرور نگی د خپل مینې د نشې نه یې محرومه کړم او ویل یې ستا د قسم وي که نشې دې وکړې چې په جونګړه کې مې ډډه شوه په ټک اوده شوه چې په جونګړه کې مې ډډه شوه په ټک اوده شوه بیا چې راویښه شوه ویل یې څه مزې دې وکړې چې په جونګړه کې مې ډډه شوه په ټک اوده شوه بیا چې راویښه شوه ویل یې څه مزې دې وکړې او دا شعر هم وره چې د خپلې مینې د اجازه یېرېده په خپله د خپلې مینې د اجازه یېرېده په خپله ویل یې ما خو به تباه کې که خیرې دې وکړې د خپلې مینې د اجازه یېرېده په خپله ویل یې ما خو به تباه کې که خیرې دې وکړې او د کور رقیبه د خدای سره د ښکر وو د کور رقیبه د خدای سره د ښکر وو څنګه زموږ د نصیبونو فیصلې دې وکړې د کور رقیبه د خدای سره د ښکر وو څنګه زموږ د نصیبونو فیصلې دې وکړې تا پکې هم چېرته څه وبایلل که روغ زړه رالی څنګه زما د ارمانونو جنازې دې وکړې هغه ظالم ته مې تمام عمر دا سوال وکړه چې هغه ظالم ته مې تمام عمر دا سوال وکړه چې چېرته د خولې نه خو خبره د ضمیر وباسه ویلې ما درله شمله کې تصویر وویسته خو شا به اوس ماله په پړونې کې تصویر وباسه ویلې ما درله شمله کې تصویر وویسته خو شا به اوس مالا په پړونو کې تصویر وباسه بیا به دا ګورو چې به څوک څوک پاتې کېږي پکې بیا به دا ګورو چې به څوک څوک پاتې کېږي پکې ته خو د دې مسلمان کلي نه کافر وباسه بیا به دا ګورو چې به څوک څوک پاتې کېږي پکې د دې مسلمان کلي نه کافر وباسه دس چل چې بس اخري به درته دا ووایم چې